نن ستا ترو ټول ملک د جیبونو ګڼ کپان دي کنه دي؟ دا په جلارای کې ناس، ټانګه کې ناس، جیب چې وای دا څوک دي؟ ټانګو کې ګرځي. اوهو بابا راځه کم ځای ته ځې؟ اوی بچی لږ داسې دی کمردین ګړی ته راځه کېنه له ټانګه کې راځه. بس ټانګه کې به کېني، څلور کسه پکې ناستي دی، منځ کې کېني، دغه به کوي او دی به داسې وایي جیب به راډیله کوي، دغه به کوي داسې به وایي چې غلط چې کمردین ګړی سره کوزي بیړه به والا غرقه کړي جیب به تی وایي کیا کوزیږي د تیراواله کارو سے بچ اسے میں وہ کہتا ہے میں پر کور چې کور ته دی بیړه غر کوي غوای منډۍ له بوتلی اوړو د پاره خرڅ کړي دلته ګڼ کپانی اوس ټانګې لا څکه موټرو کې ګرځي، غپ موټر بدر ته ودرې کم خوځي جی راځي تشریف کې دی موټر کې زیاده باروستو بسړای در سره کېنی چې څو وخت ته کم زیات تزیال ته ودی اورسي بغ دی بروان شي چې جیب ګوري اس بدر سره داغه قوم. نو عزیزانو عرض به داو چې په باغی قوم باندې الله په مختلف قسم شکلونو کې عذابونه نازل کړي، مختلف قسم. د دې قوم خود سر ته نه راځي، دی اوسم بنی آدمو پسې منډې وهي. رسوای زمانہ شو، رسوای زمانہ، لیکن د دې قوم اوسم خود سر ته نه راځي. ټولې دنیا خپل ازادي محسوس کړه چې زه یو آزاد قوم یم، ټولې دنیا زه آزاد قوم، زه غلام نه. ټولې چین د پاکستان نه وروسته آزاد شوی دی، هغه محسوس کړه چې زه آزاد قوم یم. ورشي سپ سکون کې ژوند تیری. هندوستان تا سره آزاد شوی دی، هغه محسوس کړه چې زه آزاد قوم یم. ورشي وزیر اعظم او صدر د انډیا وګورئ او یو کلرک وګورئ، د وزیر اعظم او د صدر او د کلرک یو شان ژوند دی. دا د اورېدو درته نه وایم، دا د لیدو درته وایم. په سن 84 کې ما لیدلی دي په دلی کې د صدر او د وزیر اعظم او د کلرک خوراک، داغي لباس، داغي اوسېدل، دا ټول یو شان. پاکستان تر اوسه پورې دا محسوس کړی نه ده چې زه یو آزاد قوم. پاکستان تر اوسه پورې د سرمایدار او د خان او د نواب غلام دی. ته غلامي خوارشه ته چې کم کلی کې اوسېږي دا خان مخ کې ته ټپ کولی شي تاسو وای کم کلی یې ها اکل یو خای چې ورته پکې خان وخه وای لکه کم کلی بادر کلی خانانو مخ کې ټپ کولی شي، دار باپانو مخ کې ټپ کولی شي. خانان او ارباپان وای کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای یو لکه مور سل مړونه کړي، سل مړونه په دې خو په پوهیږي کنه چې مور سل مړونه وکي ها خاورې په پوهیږي. خدای دې ځواني مرګ پوهیږي دي پوهیږي په نه دستا بوډاګانم زګورم ټول نه مخ کې خلیله مې وسراله دا بوډاګان الله چې په دوی کې کم خارختی بیا دسه خو نه هېړيږي کنه. دا لکان دا د شنو چای او د تورو چای مست هېړې جوړ کړي. خان او نواب سړی او مور سل مړونه کړي. خلک ورته لکه دې ته ته مور وې چې دا سل مړونه کړي. هغه ورته ناروره کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای قربان دا زما مور ده. خان او نواب او سرمایدار کسل مړونه وکي کنه خو چې مونږ تاسو فلانی خانه څنګه یې ته خانانو خبرې هم اوریدلې که کور تراشي خدي ته نن خو په ډک مجلس کې خان په ما आवाज وکوي ستا خان ستا په خزو زن طلب بچیا بے غیرته خان څه تاسو د خانانو دی خلی ته کتلی دي دی خلی ته خدای پراستای چې خدای ولا خلی نه دی ورکړي او نه د خبرې کولو چل ولا ورسي. ستا په دې پیښور کې یو خان 2 غزل تاسو پزان سور کو 2 غزل ما سره یو جرګه کې نه جرګي والا ته وی چې مونږ راغلی وې او تاسو به جوړو کوي او مونږ راغلی وې ما ورته مال ارباب صاحب دا څه مونږ راغلی وې بغرب خلینا می خبره واغسته او مجلس ما شروع دا څه وی
هغه یې 2 لکه ځل تاسو په ځان سور کړی دی. اوس که خیری بیا لمبر را روان. نو عزیزانو عرض مې داو چې غلام قوم یې او غلام بمرئی، آزاد قوم نه یې. او منز د غلام قوم منز نه، منز د آزاد قوم منز. ایاک نستعین ټکه آزاد قوم ویلی، غلام قوم ایاک نستعین ټکه نشي. ځکه چې د ایاک نستعین نه مراد د خدای ذات مراد ده، او د غلام قوم مراد د ایاک نستعین نه خان او نواب مراد. نو تاسو غلام قوم یې او غلام بمرئی، آزاد قوم نه یې. چې ارکل تا خپل ژوند خدای ته سپارل نه ده، تا د خپل ژوند اسرا خدای ګرځول نه ده، نو الله به تا ته د سکون ژوند څنګه نصیب کوي، تا ته به د خیر ژوند څنګه نصیب کوي. تاسو وایي په ایمان چې په دې علاقه کې او په دې وطن کې تاسو داسې سړی لیدلی دی چې دا کار زه نه کوم، دا ګناه ده. دام لیدلی هلکه زه بایسکوپ ته نه ځم، ځوان هلک یم، وس مې شته کولی شم، خو بایسکوپ ته نه ځم، دا ګناه ده. زه د شپې وي سی آر نه ګورم، دا ګناه ده. زه کور کې ټلویزیون نه ساتم، دا ګناه ده. ټلویزیون او بایسکوپ کې هیڅ فرق نشته. که څوک وایي پشکرو غل خوري، دا ګناه ده. زه ریکارډ چینجر نه غږوم، دا د دبلکونی زامن چې دي، دا د دبلکونی زامنو ته ووایه چې ته ریکارډ چینجر یې غږی، تا تصور کړی دی د ذلیل بچیا چې دا کار زه نه کوم، دا ګناه ده. چې هر کله یو قوم کې دا احساس نه چې دا کار زه نه کوم، دا ګناه ده. هغه څه قومي یا هغه قوم د پاره د قرآن دا وعده ده. د قرآن خو هر شي د پاره یو خاص وعدې دي. سورۃ رحمان کې د قرآن وعده دا ده، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې د الله سره د مخامخ کېدو نه او یریدو ګناه پرېښوه، نو الله وی د قیامت په ورځ به زه دله انعام 2 جنته ورکوم. ګناه په دې نیت پرېښوه چې په دې خدای خفه، دا کار نه کوم په دې خدای خفه کېږي. زمونږ دې ملک کې دا کار شته؟ ماله ته ووایه چې راشه دا نکاح وتړه، او زه وایم چې زه ستا نکاح له نه درځم. ولې؟ تا په ډمې ګډې کړي، تا په کنجرتوب کړی دی، زه ستا نکاح نه تړم. ټیک شو، ځه رکشه چې څوک دې خوښه یې راوله. نو زه څه وایم؟ مړه په تندر دې ولګي، ډمې مونږ څه کوو؟ خپل ټټو پکې په سوري کوه، هلته لوټ دی پکې جناسه. زه نه ځم دې نکاح ځکه چې د پې ګناه کړی، د نکاح د سنت طریقه نه ده، زه نه ځم. زه د ده د واده روټۍ له نه ځم. تاسو به ټینګ شي. نو بیا چې سربر روټۍ وي د خونچې، خونچه پېژنئ ماما؟ خونچه کې یو پلیټ کې صاحب کوفتی وي، یو کې ساګ او غوښه، یو کې فرني کورمۍ، پکې چرګ وي، پکې اچار وي، پکې سلاد وي، او بیا دا بوټی په مجمع کې د غوښې وي. دې ته به د چاپلار شیخ صاحب ټینګ خونچې زما دې د خدای په ذات قسمي چې د دنیا چرګان مرګان خو پرېږده، د انګریزي دا مردار چې د اسمان ترنجبین او سلوا پکې وي، ترنجبین او سلوا چې هغه د اسمان نه بره کوزېده، او زما د مزاج مطابق نه وه. زما په 8مې پیړۍ د نالتي چې زه به وله خوله یوسم، په 8مې پیړۍ. او بیا چې دا مور او خورې پکې ګډې کړي دي، دې ډم له به زه د 200 روپو ګنټه مې م روانه کړي، او وروړم دی چې دی د ډم بچي له زه ګنټه ور واچم، په هغه د غلو ګړو بیا ولې نه ور اچوم. د عزت او د ذلت مالک به سوا د الله نه بل چاته نه وای. دا هر څه چې دي دا صرف د پروردگار عالم په لاس، او مالک د ټول کائنات چې دی هغه صرف د پروردگار عالم ذات. د دنیا ورکړي عزتونه تاسو وکړه چې نن وی او سبا نه، او د الله ورکړي عزت چې دی هغه معمولی ده چې په ژوندم وی او د مرګ نه بعد د هغه خاورم خلک عزت کوي چې کوم خاورو کې هغه عزتمن پروت. د دې وجه نه
عزیزانو ټول اراده منقطع کول پکار او اراده کا پکار وی نو هغه صرف د پروردگار عالم پکار نور ټول اراده فضل تاسو د دنیا خلق ولید دا وی ترقای مو مولید او داغي زوالونه مو مولید که په دین کې نه یې نو په دنیا کې پويږي پرون په کراچۍ کې یو لوی طاقت جوړو ام کیو ایم ورته وي او چې کتب دی وزیر اعظم بم ورخلاصو صدر بم ورخلاصو وزیر اعلی بم ورخلاصو لیډران بم ورخلاص یو سچل دی صاحب د ام کیو ایم یو مشر دی الطاف حسین نامه هغه یو داسي تور وړه بګي غوندیو حکومتم تیارې دو صاحب ام کیو ایم دی ام کیو ایم دی ام کیو ایم دی ابل اورز مې وکړه چې هغه د ام کیو ایم مشر چې ټول د پاکستان ماشينري به ورته پخپو کې ناستا وا هغه الطاف حسین ته د چیترو عامل په غاړه کې چول پکور وروخته او خلکو په چیترو وښتو او نن دا ام کیو ایم وزیران او منبران چې دی په جیل کې پراته دي دا د دنیا عزت نابل اورز ماته دا د چیترو عامل می چې داغه په غاړه کې وکړو نو دا شعر رایات شو چې د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده په دې شعر پوه شو د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا دنیا تماشا ده وزارت ته حکومت ته اقتدار ده او دولت ته او دادی او دا دنیا تماشی یا د چا جنج کې روانه صاحب ډولای کېږي مخکې ډمان روان دي رستور پسې تاسو رواني وای ته خدایم په شرم نه در کم قوم چې د ډمانو په منځ کې روان هغه هم څه د سړی ځامني یعنی بمباجو سره چې کم خلق رواني هم د سړی ځامني پروسه کال میں کتی او مولام پکې روانو دلته ګلونو غنټه غاړه کې هلکه تاسو کې یعنی جی نه دې جنگ تراغدي ور سره لګدا سي پغاړه غاړه زل پغاړه زم مال پغاړه نه ده ته پېښواز واچو پکې غډېګا نو دا ټولې د دنیا تم یا تاسو ګورئ دا د شاخه تاخه زامن چي دي دا د سټمارې زامن چې پردي وادل لار شي او شلخه تماچي ور سره ټک 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 دا اوس د ثقابل خلق یا اندد دی قوم نه دا تصورم کې دی شي چې د دې رذیل خلقو بم اصلاح شي او دا بچرته د سړی ځامن شي تصورم کې دی شي دا سلګ ډیر چې مونږه خيو په سپیخ نه یو سو وخت کې چې پیخ شي بیا ګوره د دې کمینه پن او رزالت پن او شیطانت پن او د دې بیا ګوره نو دی وجنه دا ټول عزیزانو د دنیا تماشې دي اوس وقتی طور تماشا کې ختم مسته زم مستم غړي ګم چغم وو ها کوم لیکن دینا پس پاغه لک سات غنټه دوا درې دو ورځې میا شل ورځې پس انجام دې نظر نه چې کداغه خدای نن مال د غړېدو موقرا کړی دا دغه خدای مال نن د دمتوب موقرا کړی دا ها دغه خدای نن مال د خندا موقرا کړی دا دغه خدای به ما سبا جړولم دا خدای ما باندې سبا ویرم کولې شي دا خدای ما سبا پسینه هم سوره کولې پسینه دا سی سوره بدر کی وشي چې عمر لا باغ زخم سټي او زخم بده نه جوړي دا خدای ما سره دام کولې په دې انجام نه او د سړی ځامن هغه قوم وی د انسان بچي هغه قوم وی چې د ارشي په انجام نظری د کم قوم چې د کم شي په انجام نظر نه هغه قوم د سړی بچي نه بنی آدم نه هغه دا شه ده لکه خر شو قچر شو سپې شو ټټو شو غوی شو سنډا شو زناور ادس اوس وای په ایمان په دې خپل ملک نظر واچوي مونږ د دې کلام مصداق یو کنا چې کظاهر مې د سړو دي زې سکړم کظاهر مې د سړو دي زې سکړم
په معنا کې د چارپایو په حساب یم که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم غزا وشوه که گفتار کوم په جبا ز رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم په ظاهر بنی آدم جامع میں اچولی دی شکل شان شوکت میں د بنی آدم لیکن په معنا کې د چارپایو په حساب یم په حقیقت کې ز چارپای اوس ګوره چارپای سپیتم وای کنه وای ها څه وای ورته چارپای سپیتم وای تاسو د خلکو ته وګورئ چې دا ټول ورځ په دې کلو کې وګورئ په خار کې وګورئ بازارونو کې وګورئ چا به سویلیم نه یو سړی به لګي غاپی به ټول لګیا پلانې دسې دی پلانې دسې دی پلانې دا دی پلانې دا د خزه د لور د بچای د پلانې د اوس د سپیکر ټول ورځ غپای سپم کله چپ شي که خیالو کوي د سړک په غاړه دا مخوکه په خپو منځ کې ومنډي او د سپینم ورپسې زیات ته ټول ورځ غاپي نو د رحمان بابا د دې کلام مصداق دا دی کنه دی که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب اندازو چې سپی مزاج خلق په مونږ کې څومره دي ټیک شو پیشو کار د اغلا وای بمنه کټوي به سټلی ترکاری به جوټه کړي خوړلې به ها بنی آدمو کې وګوره پرانا ورځ به دکان ته درنه نو دا شی څنګه راځي دا شی څنګه راځي دکاندار بلاندې په بل شي غړب دو درې ډبي براوالي جیب کې به واچي په ظاهر سړی دی بنی آدم دی په معنا کې د پیشو روړ دی غل دی کنه دی د خر کار دی لته بلار الله ستخر رواني هغه خپل आवाज کې او هند غوندي आवाज مو کې او رستو لته مو دا زمون مبارک قوم چې پلار رواني ته د دوی تماشا لگاو کا روان بمی داسې چل بمو کی داسې بمو کی بل بټیلم ورکی دادی کنه بنی آدم خوراک په انسانانو کې وګوره داسې بنی آدم په پیښور تیر شوی دي چې ماشومان به حلال کړو داغي کلیجی به اوري تکړه او به خوړه بنی آدمو کې زمره شرمخ وګوره چې بنی آدم وګوري د انسان غوخي خوري کنه خوري دا په مونږ کې شته کنه نو که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما وای وګوره په یو اخر باندې وانډاو کا په یو اخر او غیان پر اپریدا خلی به منډلی په وانډا کې او یو بل لبخکر اړمای دادا چې ګینه تا خوښه چې مان زیاتو نه خوري تا خوښه چې مان زیاتو نه خوري تا خوښه چې مان زیات دا غوی مزاج نن ستا په ملک شته کني غوی مزاج نن ستا په ملک شته کني غوی مزاج نن ستا په ملک